د هغو پښتنو او خټکو ته یم چې د پاکستان په آرمي کې د سپیون دي 10,000 دي که 10,000 روپۍ نه ورکوي داسې ځایونه ورته لیدای شي لکه د پاکستان ملیکون دي ما ته ټلیفونونه کوي داسې چک چک ورځي داسې چې پاکستان پسې خبرې کوي داسې انډیا په چینلونو دغسې دي هغسې دي تاسو ته خو پاتې زه په پنډۍ کې فوج فاونډیشن کالج کې مو سبق ویلی ما ملګري ټول هلته د پنجابیون چې دي هغه غټ افسرون دي څوک پایلټون دي څوک میجرون دي څوک څه شی دي هغه داسې ټلیفونونه ماته نر کوي چې هغه افسرون دي تاسو خو سپیون یو داسې 10,000 10,000 روپۍ دې کوي نه او چک چک ورځي هغه چې تو خپله کیسه د پښتنو دپاره هغه کوي سټرګل کوي د هغوی ازادۍ دپاره د هغوی حق دپاره او تاسې زنو داسې پاکستان ملیکون دې لیدای شي او غیرت کې شته نه ده وزیرستان باندې بمبارۍ دي 1,10,00,000 پښتانه وزیر مسعود یې پې کوره کړل او 2,00,000 خلک یې دې ته ووژل کنن کرک کې امن ده په 10 کیلومتره په هلته وزیرستان کې خو امن نشته ده هلته خو ټول بمبارۍ دي کورونه یې ته بربود کړل بلډیزر یې په ور وستلې مزدورونه او کاروبارونه ټول ژوندونه یې ته خراب کړل او تاسې دا تاسې پاکستان ده دا تاسې اسلامي پاکستان ده دلته یو انډیا جنرال مو ته یایي چې په کشمیر کې موږ نه F-16 استعمالوو نه ټینک استعمالوو نه توپه استعمالوو ولې هغو سره کم دي 10 ګناه هغو سره تاسې آرمي نه زیات دي خو هغه په کشمیر کې چې تاسې جمع اسلامي ولایي چې هلته جهاد د مسلمانانو سره ظلم کېږي هلته خپل وزیرستان کې هغه سره ظلم نه کېږي تو سره ورسوی F-16 او د توپې او ټینکونه او بلډیزر په چلاوی ټول خلک مو تباه او برباد کړ هغو سره جهاد نه کوئ جمعیت اسلامي ولا د جمعیت علما ولا او تاسې لوړ شئ پاکستان سره جهاد وکړئ که نه د پاکستان آرمي سره جهاد وکړئ که نه چې پښتانه یې برباد کړ ولې پښتانه مسلمانان نه دي دلته هر څه چې کشمیر کې جهاد ده او جهاد ده او جهاد ده او دغه ده او هغه ده خدای دې وبخښي هغه زموږ مولوي صاحب و په جمعې منځه کې به هره خطبه به یې کوله په خطبې کې به دا خبرې کولې چې چچنیا فلسطین او کشمیر او بوسنیا او پلانکي او ډنګریا او دا خطبې کې به دا خبرې کولې زه په دې نه پوهېږم چې ولې دې ته د چین کې د مسلمانانو حالت پاته نه وه هغه کمیونستان چې تاسې موږ ته کمیونست چې خپله مو ملګري دي په دنیا کې ټول نه زیات ظلم د مسلمانانو سره چې کېږي په چین کې کېږي چې هلته مولویان راولي ګډوي په زور باندې جماعت اجازت نشته عبادت اجازت نشته ده په کور کې نشته په هیڅ شي کې نشته ده او تاسې کوئ جهاد په کشمیر کې جهاد ده په چچنیا کې ده او په فلسطین کې ده او په چش کې ده او په هغې شي کې ده تاسې په چین نه یو خبر کاسې بس چې پاکستان سره یایي بس پنجابیون سره یایي بس هغه په خطبو کې هغه په جماعتونو کې بس زوی بس جمع اسلام ولا چندې ګرځي بس په کشمیر کې جهاد خو د پاکستان آرمي سره کېږي پاکستان آرمي څه وکړ په وزیرستان کې په خیبر ایجنسۍ کې په خلکو د کورونو ورنوځي خلک وژني په سوات کې په خوشحالګړ باندې چا پله تېرېږي بس پښتون ټیرریست ده پښتون چک کوي نه مو د ښځو عزت خوندي ده نه مو د نرو عزت خوندي ده او تاسې د 10,000 روپۍ درکوي بس چک چک ورته ته د پاکستان ملیکون یوي امریکا مو روغوښتل اډې مو ورکړې نه انډیا ورکولی نه ایران ورکولی تاسې اډې ورکړې دلته کې هغه په وزیرستان بمبارۍ کوي تاسې په وزیرستان بمبارۍ کوئ بس بیا چې دا دلته ټیرریست دي پښتون نه مو ټیرریست جوړ کړی ده 11 کاله ووتل 2001 نه تاسې اپریشن یې کوئ اوسه پورې تاسې ټیرریست مړه نه کړ ټول 10,00,000 خلک مو د کوره کړل خلکو ژوندون مو ور خراب کړل دا ټیرریست دي دا خو په لندن کې چې یو پښتون وي چې په انګریزۍ نه پوهېږي چې د هسپتال ته لوټ چېرته لوټ شي هغه ته ترجمان راغوړي دلته پنجابیون راغلي دي په موږ په خپل وطن کې ته چې کار دکاو یہ کرو وہ کرو هلته کې موږ باندې خپله اردور خرڅوي خپل وطن کې مو په خپله ژبه کې نه پرېږدي بیا چې دا ته دا موږ غدي مسلمانانو ورونه دي او دغسې دلته هرسي ټول خلک ورته مړه کړل
هر وخت د پنجابیان د انډیا مخکې کوي دلته چې زه دلی تر څه دلته په دلی اندراګاندي ایرپورټ کې هر وخت دوی پی ای وی لوړی د دې ریل ګاډي سي د دوی بسونه سي دلته ودونه کړي کاروبارونه کوي ګډ شوروجي سره هیڅ مساله نشته په خپل بارډر باندې هیڅ مساله نشته بس پښتنو په غږ کې افغانستان سره کوم ډیورن لاین دلته ټول مسالې جوړ کړي انډیان چې تو سره مشکلات لري خو د خپل بارډر نه تو سره جنگ ولې نه کوي چې افغانستان دومره لري نه د ترتوبېږي درویغه باندې یو چې په وزیرستان کې هندون دي چې یو هندو لیدلی ده پکې اوس پرې